سیدي صاحب عابد صاحب وایي د نوي ژوند د نوي ساز نوی آهنګ غواړمه د نوي ژوند د نوي ساز نوی آهنګ غواړمه په زاړه رنګ کې نوی رنګ د قام رنګ رنګ غواړمه چې انساني کرامتونه ترېنه کډه کوي چې انساني کرامتونه ترېنه کډه کوي په سین لاهو هغه نظام هغه فرهنګ غواړمه د ښاغلي نعمان مامون څخه هیله کیږي چې سټیج ته راشي او د ښاغلي باز محمد عابد په پار ستاسې ته یو لنډه پیژندنه واوروي. ښاغلی نعمان مامون. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخونکي او مهربانه څښتن په نامه ډېرو معززو محترمو مشرانو کشرانو او همزولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې د عافیت او صحت جامه په تن ولري. زه هم په خپلوار سره د باز محمد عابد لنډه پیژندنه تاسو سره شریکوم. باز محمد عابد د شاهزاده زوی په 1446 کال کې د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ سمرخیلو کلي کې زیږېدلی دی. تر 12 ټولګي زده کړه کړې. د 13-22 کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. 3 یې شعري ټولګي دي او 4 یې نثري ټولګي خپرې شوي دي. د 2000 کال راهیسې د ژورنالیزم په ډګر کې لومړی 2 کاله د یوې فارسي او پښتو میاشتنۍ مجلې د مرستیال په توګه له عرفان کلتوري مرکز سره دنده اجرا کړې. له 2002 نه تر 2010 پورې د افغانستان لپاره د BBC تعلیم پروژه کې د چاپي نشراتو په څانګه کې دنده ترسره کړې ده او له 2010 نه تر 2024 پورې د آزادۍ راډیو مشال څانګې سره د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې خبریالي او ادبي خپرونې چمتو کوونکې په توګه دنده لرله او د دې ترڅنګ یې له 2014 نه تر 2020 پورې په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ د مسؤل په توګه رضاکار خدمت پر مخ بویلی. 600 تنو پورې معلولینو ته یې ویلچیرونه ورکړي او په سلګونو کورنیو ته غذایي مواد د خواخوږو دوستانو په مرسته رسولي دي او د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې په آلمان کې له خپلې کورنۍ سره د کډوالۍ ژوند تیروي. ستاسو له حوصلې نه مننه. مننه د نعمان مامون څخه.